زمنګ دا واړه معصومان الحمدلله ثم الحمدلله د قران کریم د زدکړې د پاره خواري او مهنت کوي. دا وطن په موږ او تاسو باندې ډیر حقوق لري. یو حق دا دی چې د معاشرې د اصلاح لپاره کوشش کوي. ځکه دا که اوس معصومان دي نو د راتلونکي قوم دپاره دوی رهبران دي. او بیا عبدالله بن عمر صاحب وایي موږ هم یو وخت کې معصومانو اوس د خپل قومونو دپاره رهبران جوړ شوي. کوشش کوئ بچو چې ځانونو نه څه جوړ کړئ او کوشش وکړئ محنت وکړئ. موږ وایو دین زموږ مقصد دی خو دنیا مو ضرورت دی. نو کوشش دا کوئ بچو د دستاربندۍ زموږ مقصد دا وي او د ختمانۍ چې تاسو وهڅوئ دې ته چې ګوره دا ستا د صرف ملګری و دا دغې منزل ته ځان ورسوو یو کمال یې ترلاسه کړه. بچی ته د دې نه کم دی تم کوشش وکړه